بسم الله الرحمن الرحیم. د پولیس راډیو قدرمن اوریدونکو سلامونه، نیکې هیلې، ستړي مه شئ. خدای دې وکړي چې ټول راته روغ جوړ اوسیږئ او تېره یوه اونۍ مو په خیر او خوشحالۍ سره تېره کړې وي. قدرمن اوریدونکو، دا د پولیس راډیو څخه د ځانګړې مرکې خپرونه پیل شوه. په دې خپرونه کې مو زه نظیف الله هوتک کوربتوب کوم. قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې تاسو د پولیس راډیو د ځانګړې مرکې له خپرونې سره بلدتیا لرئ، موږ په دې خپرونه کې د افغانستان اسلامي امارت مشران، مسؤلان، میلمانه کوو. له دوی سره د دوی د ادارو اړوند فعالیتونو، کارکړنو، خدماتو په هکله غږیږو چې یوې ادارې د اسلامي امارت د حاکمیت نه راوروسته تر دا مهاله پورې ولسونو ته څه خدمات وړاندې کړي او همداراز اوس څه خدمات وړاندې کوي او په راتلونکي کې څه پلانونه لري. قدرمن اوریدونکو، د تیر په څیر موږ سره د ځانګړې مرکې په خپرونه کې یو نوی میلمه ده او د ده سره به غږیږو د ادارې په هکله باندې چې دوی څه ترسره کړي. ما مخکې یادونه وکړله، ډېر مو په تمه نه پرېږدم. موږ سره د ځانګړې مرکې په دې خپرونه کې د لغمان ولایت ښاروال صاحب مولوي رحمت الله شهامت میلمه دی چې ده سره به غږیږو. مولوي صاحب محترم، په لومړي سر کې خو تاسو ته ښه راغلاست وایم او ډېره زیاته مننه کوو چې موږ ته مو وخت راکړ، د خپرونې لپاره موږ سره حاضر شوئ. بسم الله الرحمن الرحیم. حامدا وصلی اما بعد. لومړی ستاسو راتګ ته هرکلی وایي او ستاسو له طریقه خپل سلامونه، احترامات افغانستان غویر ملت ته وړاندې کوم. الله دې وکړي چې صحت په جامو کې وي او هر کله راسي د موږ خوشحاله اوسئ. ډېره زیاته مننه. په خپلو پوښتنو باندې به پیل وکړو. مولوي صاحب، که تاسو په لومړي سر کې اوریدونکو ته د مهترلام ښاروالۍ په چارو باندې لږ رڼا واچوئ چې دغه اداره څه کارونه پر مخ وړي. نو بیا هم درته هرکلی وای محترمه، منګه خو نو د لایحې او طرز العمل مطابق څنګه چې موږ اصول دي همغسې موږ تګلاره ده. یو څو مثالونه به درته وایم. موږ چې اسلامي امارت دلته حاکم شوی ده، الحمدلله مهترلام ښاروالۍ کې فساد په بشپړه توګه باندې ختم ده. یو څوک دا نمونه نشي پیش کولی چې د 2 روپۍ فساد به دلته وي. نو موږ هغه د طرز العمل او لوایحو مطابق خپل کړنې سرته رسوو او روزمره د مهترلام ښاروالۍ د ټولو اوسیدونکو په خدمت کې زه او زما پرسونل ټول په خدمت لګیا یي، بې له استثنا نه چې چا سره ملاقات وسي ونسي، هر وګړی راتلی شي دلته. موږ د هغوی په خدمت کې انشاءالله داسې یو نمونه څوک نسي پیش کولی چې موږ یو چا ته موقع نه ورکړي د ملاقات یا داسې وي چې هغه ملاقات غوښتنه کړي او دلته منې سوی. ادنا او اعلی ټول موږ ته یو شی دی او د ملت په چوپړ کې. او په کومو برخو کې تاسو خدمات وړاندې کوئ؟ په عموم کې داسې په لنډه توګه که اوریدونکو ته په دې هکله هم معلومات ورکوئ. نو موږ خو مخکې مې هم درته ویلې چې د ښاروالۍ د اصولو مطابق دلته لکه د سړک ترمیم، ویالې جوړول، پلچکونه جوړول او د شهر نه موږ هغه ښاري صفایي او دا ټول دغه خدمت کې لګیا او بس روزمره شکل باندې انشاءالله موږ د خدمت سرته رسوو. ښاروال صاحب، د مهترلام ښاروالۍ رسمي او غیر رسمي تشکیل څنګه دی؟ تقریبا څومره کارمندان یا کارکوونکي ولري؟ د مهترلام ښاروالۍ 200 کسه رسمي تشکیل لري او غیر رسمي موږ څوک نه لرو، بالمقطع څوک نشته راسره. ډېر ښه. مهترلام ښار کې مو تیر کال د ښاروالۍ په برخه کې څومره پروژې البته کړي دي، درلودلې یا مو پلي کړي دي؟ تیر کال 1403 کال لپاره زمونږ 14 پروژې وې چې 2 پکې عایداتي پروژې وې او نورې مابقیه چې وې هغه انکشافي پروژې دي چې هغه لله الحمد ټولې سرته رسېدلې دي. یو 3 پروژې پاتې دي او هغه به منقرب انشاءالله سرته ورسېږي. ښاروال صاحب محترم، د ښار د لا پراختیا په برخه کې مو کوم کارونه ترسره کړي؟ ډېرې ښې پوښتنې ته د اشاره وکوله. د مهترلام ښار چې دا ډېر وړوکی ښار د هغه وخت سره چې کله د دې پلان جوړ شوی ده نو تقریبا 10 لکه نفرو لپاره چې اوس ازدحام ډېر زیات او موږ لګیا یو چې ښاري پراختیا رامنځته کړو، ښار پراخه کړو. موږ یو اقدام دا کړی ده چې ښار نه مو بارګینونه ویستلي چې هغه دلته ضرورت نه و د ښار په داخل کې چې بارګینونه هغه اوس موږ د هغه ته وړي ترمینل ته، کوم نوی ترمینل چې موږ جوړ کړی هلته مې انتقال کړي دي او ښار ورسره پراخیږي. دا ورې د ښار په منځ کې د شهید عبدالله پښتون چوک سره نجاران شتون لري. نو انشاءالله د ولایت په مشوره باندې دا خلک بل ځای ته انتقالو لګیا یي چې ښار ته لا پراخي ورکړو او ښار پراخه کړو. ډېر ښه. تیر کال مو څومره پروژې بشپړې کړې وي؟ همداراز څومره نورې پروژې لا هم تر کار لاندې لري؟ ما مخکې تاسو ته عرض وکړو چې 14 پروژې وې، په هغې کې 3 پروژې پاتې دي، نورې سرته رسېدلې دي. نو انشاءالله لګیا یي دا به هم منقرب سرته ورسېږي.
ښاروال صاحب محترم دغه کومې پروژې کارونه چې تاسو بشپړ کړي دا په څومره ښه ډول باندې د دې کارونه ترسره شوي دي کیفیت یې او همدارنګه په دې برخه کې کار یې څومره ښه ډول باندې مخته تللی؟ نو هغه مسلکي انجینران وختاً په وختاً له پروژو نه نظارت کوي او تر اوسه خو لله الحمد داسې یو پیښه موږ نه لرو چې موږ یو پروژه دی هغه نیمګړې وي نقصانات یې پکې وي که احیانا چیرته پیښ سوي نو هغه وخت سره موږ اقدام کړی ده او نه لرو داسې یو مشکل سره مخامخ سوي نه بیا هم روزمره خپلو انجینرانو ته سپارښتنه کوو چې دوی د پروژې نه په دقیق ډول باندې څارنه وکړي او پروژه وڅاري نو تر اوسه خو الحمدلله ښه روان او باقي ملان ډېر کومک او نصرت غواړو چې همدغه همت راکړي. الله پاک مو خدمتونه قبول کړه. دغه پروژې چې تاسې پلي کړي دي یا ځینې پروژې چې تر کار لاندې دي دا بیا په کومو برخو کې دي؟ دا نو مختلفو ځای کې دي که نه نو فرض کا داسې به درته ووایي مثلا چې دلته یو چړایي ده د دارالمعلمین سړک په مسیر باندې چې تیر جمهوریت وخت کې هغه چړۍ جوړه سوې وه او داسې غیر معیاري وه د موږ ښاریانو ته ډېر زیات مشکل و هغه چړۍ اوس موږ د بیا جوړو تاسې غواړئ چې نږدې نه یې وګورئ بیا د موږ دغه ته ښاریانو ته به انشاءالله نور مشکل نه وي دا د لګیا د دارالمعلمین سړک چې ده دا ټول مترمیم که مکمل چې په لږ وخت کې دا چړۍ به هم انشاءالله د څو ورځو کې چې 15% کار یې سوی ده او نور به هم ورباندې انشاءالله کارونه روان دي د ټول د ښار چې څومره سړکونه و ترمیم یې و هغه سوی ده بعضې ځایونه داسې و چې غصب و لکه د مهاجرینو د ریاست شاته هغه دا 15-20 کاله کېږي چې پلاني ساحه وه هغه غصب سوې وه موږ د غاصبینو له منګلو نه خلاصه کړه اوس هلته پکې ډېر ښایسته سړک هم جوړ کړی ده دلته د قبایلو مخې ته چې دا ځای ډېر سره ژوبلو اوس دا د عملا دا به هم تاسو وګورئ انشاءالله د څو ورځو کې موږ ورباندې کانکریټ واچوو هغه مشکل به د مسلمانانو حل سي ورسره. ډېر ښه ښاروال صاحب محترم دغه کومې پروژې چې تاسو دلته تر کار لاندې دي یا پلي کړي هم دي د دغې بودیجه مو له کومه کړله د چا لخوا دغه پروژې تمویل شولې؟ باید یادوري وکړو چې دا د مهتلام ښاروالۍ له بودیجې نه ورکول کېږي او مصارف ټول د ښاروالۍ په غاړه باندې دي یعنې ټول مصرف د ښاروالۍ د خپل شخصي لګښت نه ده؟ او دا د ښاروالۍ له بودیجې نه د چا موږ سره کومک نه ده کړی دې برخه کې ښاروالۍ له بودیجې نه. ماشاءالله ډېر ښه. ښاروال صاحب محترم آیا مشخص پلانونه یا اقدامات د ښار د زرغونتیا لپاره ترسره شوي دي؟ هو الحمدلله 1403 کال کې موږ 11,000 نیالګي کېنولي دي د مهتلام ښار کې په مختلفو ساحو کې ګلدانونو کې نواحیو کې نو موږ ورته پوره توجه هم کړې ده او د روان کال کې موږ 6,000 نیالګي کېنولي دي چې مرکز نه یو هیئت راغلی و اخندزاده صاحب په مشرۍ باندې چې هغې کې موږ تقدیر سوي مې دا یې کتلي دي الحمدلله چې موږ یې ښه پالنه کړې ده مشکل نشته ده پکې او بس تر اوسه پورې لګیا یې خدمت کې انشاءالله. ډېر ښه. د ښار د ګڼې ګوڼې د سمون لپاره له کوم میکانیزم کار اخیستل کېږي؟ موږ دلته کمیسیونونه لرو یو وارې د ولایت په حکم باندې دلته کمیسیون جوړ شو موږ خپله داخل ښاروالۍ کې هم کمیسیونونه لرو ګڼه ګوڼه موږ یو خبره واضح وکړو چې ښار مو ډېر وړوکی ده ګڼه ګوڼه به یو څه ناڅه دا موږ مانو خو موږ خپلې هلې ځلې جاري ساتلي دي چې بس د عبور و مرور په مخ باندې ښار کې مشکل پیدا نه سي او ساري و جاري خپلې هلې ځلې کوو انشاءالله او ښار ته پراختیا ورکوو مخکې موږ تاسو ته ویل انشاءالله چې دا مشکل به خدای ختم کړي. را به شو عوایدو ته ښاروال صاحب محترم تیر کال مو څومره عواید راټول کړي همداراز سږ کال د عوایدو څومره وړاندوینه کولی شئ اورېدونکو ته په دې برخه کې تاسو څه ویل لرئ؟ لله الحمد 1402 کال نسبتا 10% زموږ عواید لوړ تللی دي تیر کال د موږ عواید چې 102 میلیونه ته رسیږي او 1404 کال لپاره هم دا کوشش کوو چې عواید نور هم لوړ سي عجایزو لارو نه نو انشاءالله په دې هڅه کوي چې مهتلام ښاروالي خودکفا سي او ښاریانو ته په وخت باندې خدمات وړاندې کړي. د پولیس راډیو خدمتونو اوریدونکو موږ سره د ځانګړې مرکې په خپرونه کې د لغمان ولایت د مهترلام ښاروال صاحب مولوي رحمت الله شهامت صاحب میلمه ده د سره به غږیږو. ښاروال صاحب تاسو سږ کال تر دا مهاله څومره ځوانانو ته کاري فرصتونه برابر کړي دي او ترڅنګ یې که اوریدونکو دا هم ووایي چې په راتلونکي کې به څومره ځوانانو ته تاسو کاري فرصتونه برابر کړئ؟
په تیر کال کې 1403 کال کې 8,500 کسو ته روزمره شکل باندې ځوانانو ته موږ د کار فرصتونه برابر کړي او پروژو کې کارونه کول او په راتلونکي کال کې ان شاء الله تعالی نه ډیر امید ساتو چې دا فیصدي پورته لاړ شي او موږ ځوانان چې بیکاره دي هغه په کار باندې واچو. ډېر ښه. د ښاروالۍ د خدماتو په وړاندې کولو کې د لغمان ولایت د ولسونو سره د همکارۍ کچه البته څنګه ده او همدارنګه خلک څومره در سره د ښار په پاکوالي کې د ښار په ښکلا کې همکاره دي ملتیا کوي؟ نو داسې به درته وایم محترمه چې ښاریان خو زمونږ ډېر شریف او نجیب خلک دي ورنه خوشحاله یي موږ ډېر همکاري کوي موږ سره په اکثره مرکو کې موږ د یادواري کړې ده چې د یو برخې ته دوی پام وکوي منګه د دوی د خدمت لپاره فلزي او غیر فلزي لکه سیمټي کسبداني نصب کړي دي. بعضې ځای کې داسې مشکلات شته ده چې د وړو ماشومانو په لاس باندې کثافت دوی ورکي هغه بې ځایه وغورځوي. بیا هم د مهتلام ښار له محترمو ښاریانو نه په ډېر احترام خواهش کوو چې هغوی کم کثافات چې کور نه راباسي هغه کثافدانۍ کې واچوي او د موږ د ښار ښکلا ورسره خرابه نه سي او موږ به انشاءالله په وخت رسیدګي کوو چې کثافات خپل ټاکلي هدف ته ورسوو. ښاروال صاحب یو بله مهمه موضوع هغه دا ده چې د ښاریانو ستونزې دي. د ښاریانو د ستونزو د اورېدلو لپاره تاسو داسې څه پلان یا څه ترتیب یا کمې شمېرې لرئ ځانګړي ډول باندې یا نور څه یا که مستقیم ډول باندې تاسو مخکې هم یادونه چې تاسو دروازې د دوی پر مخ خلاصې دي داسې څه لرئ که مستقیم ډول باندې دوی راځي تاسو سره کینې خپلې ستونزې شریکوي؟ نو موږ خو ونه کې خاص یو ورځ لرو د هفتې ورځ هم ورته ټاکلې ده هر چا سره موږ خو یعنې داسې نه ده چې بله ورځ نه ګورو خو د ستونزو ته رسیدګي بعضې وخت مجلسونه مجلسو کې سره مصروف سه هغه استثنایي حالات د هفتې په ورځ د ټولو مسلمانانو مشکلات د ښاریانو اورو او هغوی راځي موږ مشکلات موږ سره شریکوي. موږ شمېرې هم لرو هغه د شکایتونو هغه هم شته ده د موږ ویاند ابراهیمي صاحب وخت په وخت د ما غوږو ته خبرې را رسوي چې کوم مشکلات د ښاریان وي انشاءالله موږ ورته رسیدګي کړې ده چې چا موږ سره مشکل شریک کړی ده په وخت رسیدګي کړی. ماشاءالله الله پاک مو خدمتونه قبول کا. د ښاروالۍ د کارونو روڼتیا او حساب ورکونې لپاره څه اقدامات ترسره شوي دي او آیا تر اوسه مو خپل لاسته راوړنې د خپلو فعالیتونه له ولس سره شریک کړي دي؟ نه هم دي شریک کړي ځکه ولس ته هم باید حساب ورکړل شي. په دې برخه کې تاسو څه کړي تر دا مهاله؟ موږ نه خو 2 کسه 3 ارګانه چې دي هغه تفتیش کولی شي. یو زمونږ خپله عالی اداره امور چې تفتیش راسي هغه مالی بخش کې موږ نه استعلامونه کوي. بل د تفتیش عالی اداره او بل د محتلام ولس موږ نه دا پوښتنه کولی شي. موږ روبوار دوی ته معلومات ورکوو جلسه جوړوو د ګذر وکیلان علما کرام مخور ټول غواړو او په هغه دغه کې اجتماع کې چې کوم ځای کې جلسه موږ کوو نو بیا هلته موږ خپل عواید هم ښیي مصارف هم ښیي. که د چا اعتراض وي نو وخت سره هغوی آزاد غږ کولی شي. موږ هغوی ته هر کله ویلي دي بس موږ خپل ولس ته حساب ورکوو چې دومره عواید تاسې وو په دغه ځایونو باندې مصرف شوي دي. انشاءالله موږ ورته دا کار کړی. ښاروال صاحب یا د رسنیو له لارې تاسې هم په دغه برخه کې د حساب ورکونه یو مهمه برخه ده لکه څنګه چې تاسو یادونه کړه چې تاسو دغه څو ادارو ته حساب ورکوئ ولس ته هم حساب ورکوئ د غونډو له لارې د ترڅنګ راغواړئ یا ځینو جلساتو کې تاسو یادونه کوئ ورسره د خپلو کارکړنو په هکله باندې تاسو هغوی سره د خپل خدمتونه وړاندې کوئ. آیا د رسنیو له لارې هم تاسو کنفرانسونه رسنیز کنفرانسونه نیسئ نه نیسئ؟ رسنۍ خو اوس داسې دی چې د ولس او د دولت ترمنځ یو پل حیثیت لري نو ډیری هغه اوسیدونکي چې په لرې سیمو کې اوسیږي نو هغه دغه غونډو ته شاید رانیسي ولې د رسنیو له لارې تعقیبولی شي. د رسنیو له لارې تاسې هم ولس ته حساب ورکوئ نه یې ورکوئ څنګه چې په دغه برخه کې تاسو اورېدونکو ته معلومات ورکړي؟ هو محترمه نو څه کال ولایت مقام په مقر کې هلته هم موږ د رسنیو ته ټول فعالیتونه وښودل د هغوی سوالو ته هم جوابونه ویلې. همدارنګې چې کله موږ جلسه جوړه کړو مشهور تلویزیونونه لکه شمشاد او طلوع نیوز دا ټول راغلي او زموږ فعالیتونه هغوی بیا خپروي او موږ ورنه مشکوره مي نو ولس هم رسنۍ مي او بس موږ ورته دغه کوو خپل جوابونه ورته وایي چې دغه خدمت کړی. ډېر ښه الله پاک مو خدمتونه قبول کړه. ښاروال صاحب محترم په روان او راتلونکي کال کې څه پلانونه تاسو لرئ او څومره پروژې به تطبیق کړئ او همدارنګه د تیر کال په پرتله به مو د پروژو دغه اندازه څومره زیاته وي؟ تیر کال خو موږ پروژې ډېرې وې خو څه کال عمده پروژې دي چې ډېر مصارف ورباندې کېږي
سږکال 1404 کال لپاره موږ 11 پروژې لرو او همدا پروژې به یې درته ووایم. یو دا ده چې موږ دا کم سړک چې راغلی د تیرګړۍ نه دې خوا دغه 2 لاینه کوو چې په هغې باندې ډېر مصارف راځي، هغې کې استملاک مسله هم ده او سړک به انشاءالله د تیرګړۍ تپله پورې 2 لاینه کوو. او بله پروژه دلته د سیل بورد واسې دلته یو څه اوبه راځي، زمونږ ښاریان ورسره ډېر په تکلیف کې دي. هغه کانال جوړوو چې تقریبا 15 میلیونه په هغې باندې مصارف راځي. نو دغه وړې وړې پروژې هم شته ده. ترمیم د بعض ځای کې 15 وړه نواحیو کې رنګمالي ده او زمونږ بعضې پارکونه چې دي هغې کټاري چې دي هغه ضعیف شوي دي، هغې ترمیم ورکوو او بیا به بېرته سره رنګوو. نو 11 پروژې دي انشاءالله چې بیا به هم لکه 1403 کال کې چې موږ د مهدي الله محترم ښاریانو په خدمت کې وو، دا وارې به 1404 کال لپاره هم په خدمت کې انشاءالله موږ دغه کوو، داسې بنیادي کار ورته کوو چې دوی ورباندې خوشحاله کوو. او امارت لپاره موږ یو د پول حیثیت سو او خدای مکړه چې د امارت د ولس ترمنځ واټن پیدا نه شي. بله موږ یو تجارتي مارکیټ لرو چې اوس عملا په نقشه باندې شهرسازۍ محترم ریاست لګیا ده. د کابل زړې هډې سره هلته یو تجارتي مارکیټ ورته جوړوو او د جلال آباد او لغمان ترمینل چې کومه نوې هډه ده د هغې مخې ته موږ هلته پمپ سټیشن جوړوو او مطلب ښه معیاري شکل سره موټر شوي ده او هغې سره نور لوازمات چې دي مسجد او دا شی نه ټول ورسره دي انشاءالله دا به د دوی په خدمت کې څه ګڼو. ډېر ښه ښاروال صاحب محترم، دغه پروژې چې تاسو په راتلونکي کال کې یا دغه روان کال کې په پلان کې لرئ، دا پروژې به تاسو په خپل شخصي لګښت د ښاروالۍ په لګښت به وي که تر څنګ نور مؤسسات هم در سره همکاره دي یا مرکزي اداره هم در سره په دغه برخه کې به همکاري کوي؟ دې کې هېڅوک موږ سره همکاري تر اوسه مخکې هم نه ده کړې، بیا هم چا واده نه ده راکړې. مرکز صرف هغه د دروازو پیسې موږ ته رالیږي. تیر کال هم تقریبا 28 میلیونه روپۍ راته رالیږلې وي او څه کال هم دغې ته انتظار چې هغه پیسې د موږ د هغه راته راولېږي او نور عواید خپله د ښاروالۍ دي. او کوشش مو دا ده چې موږ دلته یې چې د مهدي الله ښاروالۍ خودکفا کړو او دا کوشش وکړو چې عوایداتي سرچینې ډېرې سي او د مهدي الله ښار ورباندې سمسور او روښانه کړو. ډېر ښه، الله پاک مو خدمتونه قبول کړه، ډېره زیاته مننه. په پای کې مو ښاروال صاحب محترم د پولیس راډیو له لارې ټولو هیوادوالو او بیا په ځانګړي ډول د لغمان ولایت ولسونو قومونو ته پیغام ویل څه دي، څه ویل ورته لرئ؟ مهرباني د پولیس راډیو مایک ستاسو خدمت کې ده. ټول وطنوالو نه خو مو دا خواهش ده چې خپل حکومت سره اوږه په اوږه ودرېږي او خپل حکومت د امارت اسلامي تقویه کړي او بالخصوص د مهدي الله ښاریانو نه مو دا خواهش ده چې د دوی کوم خدمت وي، که شپه وي که ورځ وي، موږ سره شریک انشاءالله موږ به په خدمت کې وي او همیشه هم ورته خدمت هم کړی د الله تعالی دې قبول کړي. دوی نه هم دا خواهش ده چې د ښار په صفایي کې موږ سره پوره همکاري وکوي یا ښاري فرهنګ د موږ پر مخ لاړ سي او مشکلات ایجاد نه سي. ډیره زیاته مننه کوو ښاروال صاحب محترم چې مصروفیتونه مو هم زیات و، کارونه مو هم زیات و، د ولسونو سره مو ناستې هم زیاتې وې، بیا مو هم موږ ته وخت راکړو د ځانګړې مرکې په دغه خپرونه کې مو نه یوازې د لغمان ولایت ولسونو ته بلکې د پولیس راډیو له لارې د افغانستان د بېلابېلو ولایتونو ولسونو اوسېدونکو ته مو معلومات ورکړه، د دغه ولایت د فعالیتونو، کارکړنو، خدماتو په هکله مو معلومات ورکړل. نړۍ مننه کوو. تاسو هم ډېره زیاته مننه، ډېر خوشحاله سوم تاسې په دیدار باندې. الله مو خوشحاله لره او موږ هر وخت تاسې خدمت کې انشاءالله چې بس کله راځئ موږ سره مرکه کوئ، بیا هم شکریه ادا کوو، بیا هم شکریه ادا کوو. خوشحاله اوسئ. جزاک الله، ډیره زیاته مننه. د پولیس راډیو قدرمنو اوریدونکو، موږ سره د ځانګړې مرکې په خپرونه کې د لغمان ولایت ښاروال مولوي رحمت الله شاه احمد صاحب میلمه و چې ما مخکې هم یادونه وکړه. نوموړي د دغه ولایت په فعالیتونو، کارکړنو، البته د خپلې ادارې پوره معلومات درکړه. همداراز نوموړي د راتلونکو پلانونو په هکله باندې هم معلومات درکړه چې دوی به په راتلونکي کې کوم پلانونه عملي کوي، کومې پروژې به عملي کوي او څه پروژې عملي کړي دي او لا هم کومې پروژې تر کار لاندې دي. د پولیس راډیو قدرمنو اوریدونکو، زموږ
زموږ د ځانګړي مرکې خپرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا چې زه نظیف الله هوتک تر یوې بلې نوې خپرونې او تر یو بل نوي میلمه په حاضرېدو سره ستاسو درانه حضور ته حاضرېږم. تاسې په پاک او سپېڅلي رب سپارم. الله مو مل شه.